السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د یو ای ای ترمنځ دویم ون ډے میچ شو. دغه مکمل سکور کارت شریک کوم د سره او دغه نه علاوه د پاکستان او د استرالیا چې کوم ټیسټ میچ روان دي دغه دویم ورځ مکمل سکور کارت شریک کوم چې پاکستان ټیم څومره سکور کړی دي مکمل معلومات شریک کوم. ویډیو خپل مګوري مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو اول افغانستان او د یو ای ای طرف ته دویم ون ډے میچ چې کوم افغانستان ټیم بهترین پرفارم شو کو ینګ لکانو افغانستان اولنې بیټینګ وکړو 209 سکور افغانستان وکړل ولو وایسو مقرره 50 اورن افغانستان ټیم ول بول خوشاله خبر پکې دا چې شرف الدین اشرف کاونډر بیټسمن منیادي هغه پکې نن 2 په سکور کړی دي بهترین اننګز کړی دی. بهیر شاه محبوب پکې یو بیا بیټینګ کړی 2 په کړی او رحمت شاه پکې اته سکور کړی دي. دوی ټول ټیم په یو سل 450 باندې او شو لس لوبغاړي او شو 200 خورونه کې راهول پکې واحد یو بیټسمن چې 40 سکور وکړل. افغانستان بولینګ سیټ ترازو فرید ملک پکې 15 ور کې اول سکور کړی دي 3 وکټ اغستې. زیو رحمان اکبر لیفت ارم اپ بریک بولینګ بالر چې کوم دی یو بهترین پرفارمنس به شو کړی دی او ور کې 0 سکور کړی دي 3 وکټ اغستې. او شرف الدین اشرف بولینګ کې ښه پرفارم کړی دی په شپږ ور کې صرف او صرف 0 سکور کړی دي او 2 وکټ اغستې دي. نو دغه د افغانستان او د یو ای د دویم ون ډے میچ سکور کارت تاسو سره شریک کړ. او د افغانستان او د یو ای چې کوم ټي 20 میچونو سیریز دی هغه د اولنې میچ کوم دی 9 د دسمبر باندې دی دویم په یو د دسمبر باندې دی دریم او اخري او ټي 20 میچ کوم دی هغه په 2023 کال کې په اولنې میچ کې په دویم تاریخ باندې دی سبا 23 تاریخ ته په 9 باندې اولنې ټي 20 دی هغه به سیریل کې میچونه دي. افغانستان ټیم د دوه میچونه وګټل د 2-0 سره دا سیریز وګټو ټول افغانستان ملت ټول افغانستان کرکټ فین سره دغه بریا ډېر مبارک وي. راځو دویم نمبر باندې پاکستان او استرالیا ټیسټ میچ طرف ته پاکستان استرالیا ولنې بیټینګ وکړو په 313 باندې ټول ټیم اوټ شو. پاکستان ټیم لږ مشکلاتو سره مخ ته یو سل تور نه یو سکور باندې شپږ اوټ شوی دی. عبد الله شفیق 2 پته کړی شاه مسعود کیپټن چې کم دی 450 کړی دي. رضوان او امیر جمال ولال د رضوان پکې نه سکور کړی سبب رضوان او امیر جمال له کوزيږي ګورو چې پاکستان ټیم دغه سکور کم سکور چې دی دغه پاکستان پوره کوي کنه. خو پاکستان لږ وکټ زیاتې ورکړي دي کم مین پلیران چې دی هغه زموارین دغستی همدغه وجه چې پاکستان په یو سل نه باندې شپږ اوټ دي سبا درې مو شروع کیږي رضوان او امیر جمال به بیټینګ تراوزي. نو دغه د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات چې تاسو سره شریک کړئ. تاسو هم د افغانستان په دغه بریا باندې خوشاله شئ او دغه ویډیو لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې نو ملګري ورنه هم خبر شي چې افغانستان د ون ډے سیریز چې کوم د یو ای سره هغه په خپل نوم باندې کوغه وګټوي په غټ مارجن سره افغانستان دغه میچ په 15 سکور باندې په خپل نوم باندې کو. من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو خلري د الله په امان.